سلامونه ملګرو، خپل کلي کې در سره ولاړ یم. دا زموږ د کلي بالکل بارډر دی. بارډر به ورته زه دا ووایم، ما ته دا ځای لکه د تورخم په شانتې ښکاري. د هغې مین وجه څه ده؟ مین وجه دا ده چې دا مخامخ تاسو ته کومه ډیرۍ ښکاري دا یوه، نو دلته کې هاخوا کلی دی، دا کیمپونه دي ټول دلته زموږ د افغانستان کوم چې مهاجر ملګري دي هغه دلته کې اوسیږي، او د ډېر وخت نه تقریبا د 40 د 50 کالو نه دلته کې هغوی شتون کوي. په منځ کې خوړ دی، هغه طرف ته دغه د افغانستان ملګري اوسیږي، دغه کورنۍ اوسیږي، تقریبا خواوشا 50-60 کورونه دلته پاتې کېږي، او د خوړ نه دې غاړه زما کلی دی. نو ما ته بالکل منځ کې دا بارډر داسې ښکاري لکه د تورخم. غزل درته وایم نوی، نو انور لالا مې خواله راغلی دی د چکدرې نه، مننه کوو د راتګ. 2 شعره درته وایم او بیا درته غزل وایم چې د ښایسته یار د ناکام محبت یاده، د ښایسته یار د ناکام محبت یاده چې هېڅوک را سره هم نه و نو راغلی، او اوس دې خدای په اباسین باندې لاهو کا، اوس دې خدای په اباسین باندې لاهو کا چې زما په زړه کې خم نه و نو راغلی، او چې ښایسته وې د خارۍ کمترې خور وې، چې ښایسته وې د خارۍ کمترې خور وې، په ښایست کې چې د دم نه و نو راغلی، چې زما زړه ورته ژړا کوي نو واوا کوي، چې زما زړه ورته ژړا کوي نو واوا کوي، په ما چې هره ناروا کوي نو واوا کوي. د هغه خپله ښځه دا په 2 پردو کې ساتي، د هغه خپله ښځه دا په 2 پردو کې ساتي، خو چې د بل ښځه ګډا کوي نو واوا کوي. او د خدای خاطر وکړئ بې ځایه داد د مرګ سبب وي، د خدای خاطر وکړئ بې ځایه داد د مرګ سبب وي، لوی تباهي چې هم د چا کوي نو واوا کوي. د غربت غږ زما د قام ذهنیت دومره پریست، د غربت غږ زما د قام ذهنیت دومره پریست، چې دړۍ سوټي د چا غوا کوي نو واوا کوي. او دوی ته چې وس د ژوند تدبیر ښایي نو مخ اړوي، دوی ته چې وس د ژوند تدبیر ښایي نو مخ اړوي، دوی ته چې ذکر د سبا کوي نو واوا کوي. زما د قام مشران خپه په بله کش راکاږي، زما د قام مشران خپه په بله کش راکاږي، چې د پښتون د سر سودا کوي نو واوا کوي. او تاج د دې دنیا دستور دی خفه کېږه مخو، تاج د دې دنیا دستور دی خفه کېږه مخو، دلته چې بل ته څوک واوا کوي نو واوا کوي.